سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلیک یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او په هم په خوا کې د بیل نشان هم کلیک کړئ، تر څو هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ښځو ته دغه 5 خبرې ډېر خوند ورکوي. اول، کله مو چې مېرمنې تاسو سره خاندي، د خندا صفت یې وکړئ. د مثال په توګه د خپلې مېرمنې ته وویلی شئ: نن دې راته خندلي نه دي، زړه مې بد دی. یو ځل وخانده چې زړه مې خوشحاله شي، چې وخاندې زړه مې باغ شي، او دې ته ورته نورې جملې. دویم، مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول ووایي دا چې ته له ما سره مینه لرې، منندوی دې یم. شاید که ستا پر ځای بل څوک وای دومره مینه نه وای درسره کړې او نه یې زما دومره زړه ساتلی وای. دریم، ښځه زیاتېدلې به ځان سینګاروي چې خاوند یې خوښه شي. له سینګار پرته مېرمن داسې انګېري هسې نه چې خاوند ورسره مینه او علاقه کمه کړي. څلورم، هر انسان په خپل ځان کې ځانګړي مهارتونه لري. که چېرې دغه مهارتونه او استعدادونه وستایل شي، نور هم ځواکمن کېږي. پنځم، د ښځې سر ویښتان د هغې د ښکلا لپاره مهم عنصر بلل کېږي. د هغې په ویښتانو لاس ووهئ، ویلو به وایي او ویښتان یې له نورو شیانو سره تشبیه کړئ، لکه شاعران یې په شعر کې تشبیه کوي. د سر ویښتانو ستاینه یې وکړئ. دوستانو، دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی. تر بل ویډیو بیا هم د خدای په امان. دوستانو، زموږ ویډیوګانې د فحشا خپرونې نه بلکې تر تاسو پورې د جنسي اړخه معلومات درکول دي.